المؤمنین عمر رضی الله عنه د سحر په جمع کې ولاړ او عمرو بن میمون رضی الله عنه فرمایي د امیر المؤمنین طریقه دا و چې کله به جمع ته مصلا ته مخکې شو نو تر هغې به الله اکبر نه کوو تر څو چې به صفونه برابر کړي نو قدم د قدم سره اوږه د اوږې سره برابرول د هغې نه وروسته عمر رضی الله عنه الله اکبر ویل و چې کله صفونه برابر کړو په دې اولني صفونو کې عبدالله بن عباس سره د نورو ملګرو او تورتم دی په مسجد کې او دویم صف کې وایي زه ولاړ یم دا واقعه ټوله ګورم چې څنګه عمر رضی الله عنه په قرات کې شروع کوي ابو لؤلؤه المجوسي او خبيث او بيدینه انسان رالی او په ځان باندې شړۍ راچولي او داسې برچو سره و چې د هغې دوه خولې عمر رضی الله عنه هم داسې وواله په دې تشي کې یا په اوږه باندې تشي باندې یې وواله کلوي وله بهر راویستي وروسته صفونو کې چې وایي کوم ملګري یو د دې واقعې نه خبر نه شو صرف دومره بعضې روایاتو کې راځي وایي عمر وفرمایي چې سپي وخوړم یا سپي ووچم ګزار یې راباندې وکړه او دومره وینه د امیر المؤمنین نه لاړه چې د تېرېني د وجې نه په دغه ځای راپرېوت او خوا کې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ولاړو هغې د لاس نه ونیو جمع یې مخکې کړ تاسو فکر وکړئ دومره سختو حالاتو کې چغې رمباړې جزې فزې نه کوي بلکې عبدالرحمن ابن عوف ته وایي راشه د امامتي وکړه چې دا جمع وکړي مسلمانان روایت کې راځي چې عمر رضی الله عنه کور ته دننه کړی شي بیهوشي پرې راغله ځکه ډېره زیاته وینه ترې لاړه د هغې د وجې نه بېهوشه شي او عبدالرحمن رضی الله عنه ملګري وایي چې موږ د واقعې نه خبر نه شو چې څه چل وشو ځکه ابو لؤلؤه المجوسي په دې منځ کې داسې تېزه منډه وواله په تلو تلو کې 14 مسلمانان د ځان څه ووال اووه پکې شهیدان شو او شپږ مسلمانان چې کوم دی هغه زخمیان آخر کې یو مؤمن هغه چې وکتل چې بله لاره نشته یو کوټې پې ور واچو کلک کلک یې ونیو دې ظالم ته چې پته ولګېده چې اوس مې نیسي نو ځان فنحر نفسه ځان یې دغه ځای کې مردار کړ عمر رضی الله عنه په کور کې حجره کې چې کله په اوش کې راغلی دې خبرې ته والله زه تعجب کوم چې د مرګ سره دا لوبې کوي کلمې به هر راوتې دي ذوالقدن یې داسې ټیم کې عمر فرمایي اصل الناس هم له عبدالله ابن عباس ته وایي دا نه ته ووایي د خلکو سال لمونځ یې وکړه که نه مونځ یې وکړه که نه هغه ورته ویل او الحمدلله ټولو ملګرو مونځ وکړه عمر فرمایي دا تپوس ځکه کوم لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاه دا هغه انسان په اسلام کې ګورې د سره برخه نشته چې مونځ نه کوي زمانونه موږ او تاسو ته یو بستره دومره ګرانه شوې ده په دې ګرمۍ کې بعضې مسلمانان مونځونه پرېږدي سهار جمع کې څوک نه عامو منځونو له خلک نه راځي د ګیمونو د وجې نه د فیسبوکونو د وجې نه د نیټونو د وجې نه د کرکټونو د وجې نه ځان یې تباه برباد کړ او عمر د مرګ په حالت کې چې کلبې بهر راوتې دي او دا خبره کوي چې د مسلمانانو څه حال دی دا مونځ به کړی او که نه به کړی زمانونو واقع ډېره اوږده ده طبیب یې وله راوسته معالج د هغه زمانې مطابق هغه چې وله کړی نبیز التمر د کجورو شربت یې وله ورکړ روایت کې راځي عمر رضی الله عنه چې وسکلو په دې کلمو یې بهر راووت داسې کار یې پکې کړی دا کلمې وله شلولې وې چې معدې ته خوراک نه تله د هغې نه وروسته یې وله پۍ ورکړم پۍ چې وسکه هغه په دې کلمو بهر راووت تاریخ کې راځي عمر وفرمایل چې ما باندې ځان مه ستړی کوئ حالات زما ټیک نه دي په دې کې ډېرې واقعې مخې ته رالي مسلمانان به ډلې ډلې راتلو دا عمر رضی الله عنه له به تسلي ورکوله او دا مې ورته ویلي چې ستا دپاره د محمد رسول الله صحبت مبارک او ستا دپاره دي دغه غزوات چې د محمد رسول الله څخه کومې قربانۍ تا ورکړي عمره دغه د ستا مبارک یو ځوان پکې راغلی امیر المؤمنین ته دا خبرې وکړي عمر رضی الله عنه په دا هم ویلي چې ستا په وجه الله اسلام نه ډېره خلک ورکړه ته وګوره د روم او د فارس او د کسرا بادشاهان الله ستا په لاسونو باندې ذلیله کړه او اسلام له الله غلبه ورکړه عمر ورته وفرمایل لا لي ولا علی بس زه د الله رب العالمین نه کفاف غواړم برابري دې غواړم نه د دې خلافت او د مشرۍ ثواب او نه دې ماته ګناه رارسي د دې ثوابونو په تمه نیمه ځکه خلافت او مشرۍ دا ډېر ګران عمل دی الله دې وایي ما معاف کړي دا ځوان چې کله د دې ځای نه ووته تاسو فکر کوئ چې داسې ځوان په دنیا کې موجود وي والله که چېرته ظلم په مسلمان وشي والله که د قرآن په حرمتي وشي والله که د ځوانانو معاشره خراب شي چې کله د عمر غوندې ځوانان په معاشره کې وي عمر رضی الله عنه دغه ځوان روان شه چې پنسو ته ولو کتل پنسي ښکتلې ويرد الغلام علی ملګرو ته ویل دا لږ چې ما څه خبرې وکړي لږ راغلی ډېر په نرمه لهجه کې دی هلک ته وایي یا غلام یا شام ای ځوانه ستا د پنسي چې کوم دي دا د ګېټکو نه ښکته دي
وارفع ثوبك فانه انقى لثوبك واتقى لربك. خو خدای نه چې الله نه یې راوکي خیر دې د جامې دې اوچتې کا پنسي اوچتې کا جامې به د خیر نه محفوظ شي او د رب العالمین تقوا به زړه کې راشي. او دا حدیث به تاسو معلوم دی چې کومه پنسي د خپل نخته یې الله بدل خپل ور کې سيزي. عمر رضی الله عنه په دغه ټیم کې د امر بالمعروف نهي عن المنکر سره د سیمینه ده چې معمولی غونډې ګناه نشي برداشت کولای. حالانکه دغه حالي دی چې تاسو یو لري. په دې دوران کې ډېرې مسلې مخې ته رالې خو یو واقع پکې دا رااله چې عمر رضی الله عنه د خپل زوی ته وکتل عبدالله هم د ژړا نه ډک چې دا عمر باندې پلار د چای او بیا زوی د سي لکه عبدالله نو د بساره زوی ته ویل وي په منډه باندې لاړ شه عائشې رضی الله عنها پسې چې د محمد رسول الله بیبي او عائشې ته ووایه چې عمر را لېږلی هم داسې ونه وایه چې امیر المؤمنین ځکه که امیر المؤمنین شي د هغې خبره منل واجب او فرض دي. داسې ورته ووایه چې عمر بن الخطاب را لېږلی یم او هغه دا وایي چې ستا په دې حجره کې محمد رسول الله دفن دی، ابو بکر صدیق پکې دفن دی. خیر ما ته اجازه راکړه چې د دې دوه ملګرو سره دفن شو. دا مې ارمان دی. عبدالله ابن عمر په منډه باندې راغی د عایشې رضی الله عنها حجرې ته. هغې هم ډېر زیات ژړل او سلګۍ والی ورته یې ویلي چې زما پلار عمر بن الخطاب په تا باندې سلام وایي او پس د سلام نه دا امر ما راوړی دی، دا خدمت مې راوړی دی. هغه وایي که ستا خوښه یې خیر دی د الله دپاره د محمد رسول الله او د ابوبکر صدیق صحبت زما خوښ دی. لکه څنګه چې په زندګۍ کې ورسره وم داسې پس د مرګ نه د هغې دا صحبت زما خوښ دی، خیر دی د دې سره به زه دفن شم. عایشې رضی الله عنها وفرمیل وایي دا ځای خو ما د ځان لپاره اراده کړې ده چې دلته زه ښخه شم، خو قسم په الله فلأوثرنه به اليوم على نفسي. د عمر رضی الله عنه دا خواهش دی چې د محمد رسول الله په خوا کې ښخ شي. خیر دی نن زه د خپل نفس باندې شپږ ږدم او دا ځای چې کوم دی زه عمر بن الخطاب ته ورکوم. په دې کې عمر رضی الله عنه په داسې حالت کې دی چې ډېره سخته ده پرې دروازې ته ګوري چې دا زوی به مې کله راشي. زوی رالی عبدالله ابن عمر ته وایي عبدالله څه چل وشو؟ وایي څه خبره دې راوړه؟ زوی ورته وایي الذي تحب، وایي زما پلاره کوم ارمان چې ستا والله پوره کړ. هغه وویل الحمدلله الحمدلله چې د محمد رسول الله صحبت الله ما ته را نصیب کړ. بیا یې ورته وویلې وایي زما بچي عبدالله کله چې تاسو زما جنازه والئ ما کټ چې کله والئ او د عایشې رضی الله عنها حجرې ته ویسئ خیر دی که زه ژوندی مه کېدی شي زما نه حیا کوي. د مرګ نه وروسته بیا د عایشې نه تپوس وکړئ اجازه دې واخلئ چې خیر دی د محمد رسول الله صحبت مې ډېر خوښ دی. په دغه دوران کې دا خبره چې ورته کله وکړه نو د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما خپله فرمایي وایي د عمر رضی الله عنه دا سر چې کوم دی وایي ما په دې خپل پتون باندې ایښوستی وایي کې وي وایي په دې دوران کې ما ته ویلې چې الصقي خدي بالارض، ای عبدالله ته ما دا سر دې خاورو ته کوز کړه چې دا سر په دې خاورو کې الله ته کېږدم. وایي ما فوضعته من فخذي، وایي دغه ورونه مې دا سر وله راکوز کړو په دې پنډۍ مې کېغوستو چې خیر دې ځمکې دې نه پرېږدو. وایي عمر بیا ما ته ویل چې الصقي خدي بالارض، دې ځمکې ته مې لږ پرېږد چې دا سر په دې ځمکه کې پروت شي. وایي په دې کې ما په ځمکه باندې کېغوستو دا سر مخه ګیره دا ټولې په دې خاورو کې ککړو او په داسې ټیم کې دا وایي چې ویلکه یا عمر یا عمر ستا دپاره دې هلاکت شي ان لم یغفر الله لک. که الله معاف نه کړي عمر ته به هلاک شو، که الله ته مغفرت ونه کړو تباه شو. زما ورونو داسې قرباني چې د محمد رسول الله په مصلا باندې د سحر په جمع کې د قرآن تلاوت کوي. په دغه دوران کې کلمې بهر راویستلی شو، مجوسي او کافر بې دینه مړ کړ. او بیا عمر رضی الله عنه فرمایي ویل د عمر دپاره هلاکت دی ان لم یغفر الله له، که عمر رضی الله عنه ته الله معافي او بخښنه ونه کړه. په دغه ټایم کې د عمر رضی الله عنه الله ته ورغلی او د هغې نه وروسته بیا د دې کټې واغسته. په دې دوران کې یو بل مثال تاسو واورئ چې د شیعګانو د روافظو د خبیثانو ملا ماتئ. دوی ټول عمر دا خبرې کوي چې عمر بن الخطاب د علي رضی الله عنه په منصب باندې غصب کړی او د سره دشمني وه. ته واوره خپل عبدالله ابن عباس فرمایي وایي موږ د محمد د عمر بن الخطاب رضی الله عنه کټې غوستې په هغه باندې کفن پروت و. په دې دوران کې یو کس رالی وایي زما په دې اوږه باندې لاس کېغوسته
چې کله ودرېدو په یو غوړ ډېر جړا وکړه بیا دا خبره وکړه چې لایق ده چې د محمد رسول الله د ابوبکر صدیق په خوا کې دفن شي وجه دا ده وایي ما ټول عمر د محمد رسول الله نه اورېدلي چې هغه بکر د عمر نوم غسنو خامخا د خپل ځان سره جئت انا وابو بکر وعمر دخلت انا ابو بکر وعمر خرجت انا ابو بکر وعمر وای ما د محمد رسول الله نه اوریدلی دي چې هر ټیم به ویل چې زرانم دی مجلس ته ما سره ابو بکر صدیق عمر فاروق ملګری زبلانکی زه ته لاړم ابو بکر صدیق عمر را سره بلانکی زه نه راوته ابو بکر صدیق عمر فاروق را سره ډیر لایق ده چې محمد رسول الله په دغه جوار کې په دغه گاونډي دوب کې په دغه وجره کې تم سره دفن شي و چې داسې مخ مې ورواړو فإذا هو علي هغه علي رضی الله عنه زمانو د اسلام هر دشمنان دي ظالمان چې د امیر المؤمنین او د علي رضی الله عنه ترمنځ دغه خلکو کې نفرت پیدا وي او دا خبره کوي چې دوی سره دشمنانو نه هغه یو مور چې کوم بچی پیدا وي والله د دین یو بل سره ډیره زیاته مینه وه د عمر رضی الله عنه جنازه واغسته او د عائشه رضی الله عنها کوټې ته چې کله ورله هغه بچی راولګېد عبد الله د خپل پلار په وصیت یې عمل وکړ او دای ورته ویلي چې ام المؤمنین که ستا خوښه عمر دا ویلو چې زما د مرګ نه وروسته بیا هم ته اجازه واله هغې ورته وفرمیل بلکل زما اجازه ده همغسې وشوه د محمد رسول الله په جوار کې اول رسول الله پروت دی بیا ابوبکر صدیق دی بیا عمر فاروق رضی الله عنه الله رب العالمین دغه منقبت او دغه فضیلت او دغه رتبه پس د مرګ نه مو نصیب کړه هغه عمر چې محمد رسول الله دا فرمایل چې ای عمره ته چې په یو لاره باندې ځې قسم به الله په دغه لاره باندې شیطان نشي تللی او دا یې فرمایل لو کان بعدي نبی که زمانه وروسته چېرته الله بل نبي رالیږلی لکان عمر دا به عمر بن الخطاب وي او هغه انسان چې الله رب العالمین په ده باندې د مشرق او د مغرب مسلمانانو ته ترقي ورکړه او عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دا فرمایل ما زلنا اعزة مذ اسلم عمر دا هغه وخت نه الله رب العالمین مسلمانانو لا او اسلام لا دومره عزت ورکړو د کوم زمانې نه چې عمر رضی الله عنه اسلام راوړی الله رب العالمین دا اوچت انسان او دا د اوچتو مرتبو د فضایلو خاوند ورلی زمانونو امت باندې ډېر مصیبتونه آفتونه غمونه راځي یو د هغه غمونو نه دا و په ما ته چې کله مصیبت آفت او غم راځي داسې اوچتو مؤمنانو ته ګوره چې دا اوچت انسانان د دنیا نه تلي دوی بچې پرېښي دوی ښځې پرېښي دوی خپلوان پرېښي دوی داسې مؤمنان پرېښي لکه د علي غوندې ځوانان او هغه د صبر او استقامت او حوصلې نه کار اخیستي او چېرته کفارو لکه د بنه ده ورکړي چېرته کفار په ځان خوشحاله کړي نه دي داسې استقامت او حوصله پکار دي